ویده او بدبخت افغانه صبر وکړه چیرې مزه زه نن تا ته په څو دقیقو کې ستا د نستوري ماران در وښیم ستا اصلي داخلي دښمنان در وښیم پوره 40 ساعته د تور پنجابي د ظالمانه یرغل څخه تېرېږي چې په سلهاوو سپین ږیري ماشومان او زنانه ووژل سول زه یې ولاړ سي مکمل د تاجک قام وګورئ مکمل پارسیوانان وګورئ پیجونه یې وګورئ صفي وګورئ همدغه شیبه ولاړ سئ د مقاومت د جبهې رسمي پیجونه وګورئ زه یې ولاړ سئ د احمد مسعود رسمي پیجونه وګورئ زه یې ولاړ سئ د عطا محمد نور رسمي پیجونه وګورئ زه یې ولاړ سئ د یونس قانوني رسمي پیجونه وګورئ زه یې ولاړ سئ د محقق خلیلي رسمي پیجونه وګورئ زه یې ولاړ سئ د امیر اسماعیل خان رسمي پیجونه وګورئ او زه یې ولاړ سئ د پارسیوانانو د قومي او سیاسي مشرانو او لیډرانو پیجونه وګورئ یو نفر دغه پیښه نه ده غندلې یو نفر یو کس یو پارسیوان دغه ظلم نه دی غندلی برعکس رشخندونه یې وهلي تمسخرونه یې وهلي او ویلي دي چې وروره ګله دا د پاکستان حق و چې دغه کار یې وکړو دغه دواړه مشاورین وګوره څه یې لیکلي په خپلو پاڼو باندې وایي خوب شد که افغانه کوفته جوړ کړ اوس به تاسو بعضې افغانان فکر کوي چې ولسونه ښه خلک دي زه بیا تاسو د نمونې په شکل یو څو ولسه در وښیم هغه ولسونه چې د جمهوریت په دوره کې ډګروالي پوستونه درلودل زرې موټرې درلودلې بچه بیریشانې لرودل او بالاخره غوړې زر یې خوړلې اوس وګوره چې دغه ظالم انسان څه وایي انشاءالله که وقتشان قریب است و نیست و نابود می شوند یہ صرف ایک قوم ہے ایک زبان کا بولنے والا ہے کہ وہ پشتون افغان پٹھان اور اب لوگ خان بھی کہتا ہے وہ لوگ ہیں صرف اور قبائل اس ملک میں جو زندگی کرتا ہے اگر تاجک ہے ازبیک ہے ہزارہ ہے اور اقوام شریف ادھر جو زندگی کرتا ہے یہ سب لوگ پاکستان کے ساتھ نہ کوئی دشمنی اس لوگوں کا ہے اور نہ کوئی عداوت ہے ټول فساد وي پښتون ذات کې ده ټول مشکل وي پښتون کې ده موږ پارسیوانان وي که هزاره یو که تاجک یو تاسو سره وي دوستي لرو تاسو سره وي ملګرتیا لرو دغه نور بدبخت یې وګوره کشور ما است این شروعش است امروز پاکستانی ما بمباردشان کردن فردا بخیر ازبکستانی و تاجیکستانی و روسا بمباردشان میکنن به خاطر کیا صبر وکړه دی بل ته وګوره برای هیچ غرض نیست من تاجیک و ازبک هزاره را قطعا در این مسائلایتون غرض نیست خودتون میفهمین جنگتون دا د عطا محمد نور خاص کس دی عکس والله بالله هر لحظه آرزو میکنم که خدا و سخی کنه که پاکستان از راه اسپین گلدک درای اول قندار بگیره قندار که گرفت در سر گور احمدشاه که احمدشاه عبدالی بیرق پاکستان بلند شد بعد از من کف میزنم میگم بیشک صبر وکړئ तुम लोग अभी तुम लोग को पता है कि टेररिस्ट का आदर्श ये सारा पश्तून लोग है अनचाता हो और फारसी जबान په اردو باندې ورته وایي لکه ترننګ یې لیدلی همدغسې په سلهاو په زرهاو نور هم شته پر تقدیر وروره دې خلکو داود خان سره مشکل لرلوده د پردي نه به یې سلا راوړله او ستا پل ستا پلچک ستا ځوان ستا سپین ږیری او ستا ماشوم به یې پیالوزولو د ډاکټر نجیب سره مشکل لرلوده چې ښه ازادي وه ښه جمهوریت و ښه وروره ګوره د خلکو خېټې مړې وي خو همدغه پکولکیانو همدغه شمالي ټلوالې او همدغه شر و فساد ستاسو بدبختۍ لامل همدغه د کولاب د سمرقند د بخارا د ریګستان او د تاجکستان او د ایران مهاجر د یارانو نه پنجابي سره کار ولرئ نه بل سره کار ولرئ لومړی کار چې کوئ که غواړئ چې خوشبخته شئ چې غواړئ چې ښه ورځ وګورئ اول د نستوړي ماران پاک کوي وروره ګله لومړی به د خپل جاسوس پاکوي لومړی به د خپل بدبین پاکوي و قربان دي د ګیرې سم ولې په خبره نه پوهېږې په تاریخ کې ستا ذات سره مشکل لري ستا ژبې سره مشکل لري ستا قام سره مشکل لري ستا ماشوم سره مشکل لري په زرهونو کلبونه ما سره ستا کله چې زلزلې وسوې په کونړ کې ماشومان شهیدان سول وایي آفت خدایي بالای افغان است خوب شد که وایي افغان کم شد څومره دوی ته موږ غېږه خلاصه نیولې ده خو تل پردي ته دې وروره ګوره لاره وازه کړې ده او د پردي سلی راوړې ده او زه یې پې وژلی یم او مزه یې مړ کړی یم زما سینې کې اور بل دی کشکې دلته یو پوسټر د طالب الوتې وای کشکې ملا هیبت الله ویشتی وای بیا یې پروا یې نه لرله دولتي کس وهلی به یې وای دلته ماشومانو ښځینه وژل سوي ټوله شپه مې د دغه مړو ویډیوګانې لیدلې دي د اته کلنې جلۍ د سر پوټکې ویښتانو سره په ځمکه باندې پروت و مکمل د کوپړۍ څرمنې بیرون راغورځېدلې ده خو دا ظالمان جشنونه نیسي خوشحالیانې کوي دوست دښمن وپېژنه په چا باندې اعتبار مه کوه هغه وطن نه تا د احمد مقدوني نه همدغسې په راکته سه وروره ګله عربانو همدغسې
مغول همدغسې انګلیسانو همدغسې روسانو هر چا چې یرغل کړی تا ورڅخه دفاع کړی تی ورڅخه دفاع کوې دې خلکو هیڅ کله دفاع نه ده کړې د صفویانو په دوره کې دا ماته راوښایه دوی دې چیرې ول اوس ولې ډېر سوي دي خپلې خاورې ته متوجه اوسه خپل ارزښت ته متوجه اوسه فقط یووالی بس که غواړئ چې دښمنان وټکوئ فقط یووالی وکړئ د هغه خاورې نه دفاع وکړئ د جمهوریتي په نوم د طالب په نوم د بل په نوم د بل په نوم یو بل مه وژنئ یو بل مه وژنئ یووالی وکړئ ګران افغانانو او د دغه انسانانو څېرې وپېژنئ د قرآن په لیاس د قرآن په لیاس رسمن د پنجاب تالي سټي دا خلک رسمن د هغوی جاسوسي کوي دا خلک زما زړه په دې اور کې چې دوی ته ما پوره 20 کاله ورور ویلي 20 کاله په دې باندې ما اعتبار کړی ده 20 کاله ما دوی ته خدمت کړی ده اوس راځي زما د ماشوم په مرګ خاندي زما د زنانو په مرګ خاندي زما د ځوانانو د سپین ږیرو په مرګ دغه انسانان اول وار نه دی هر وخت دوی خندلي دي زه